پاکستانی ماډل او سندرغاړی وایي مولانا طارق جمیل د خدای و نیابه ډالۍ ده. پاکستانی نمتو ماډل او سندرغاړی ایان علي د پاکستانی مولانا طارق جمیل په ننګه املا تړلې ده او وایي چې هغه د خدای لخوا نه پاکستانیانو ته یوه نیابه ډالۍ ده. مولانا طارق جمیل چې څو ورځې مخکې په یوه ژوندۍ خپرونه کې دعا کوله ویل چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ډیر ایماندار او مخلص او اسلام پاله سړی دی، رښتینی دی او د پاکستان لپاره د خدای ډالۍ ده. خو په همدغه خپرونه کې هغه ویل چې په پاکستان کې رښتینی خلک په نشت حساب دي او رسنۍ ټولې دروغجنې دي. وروسته له هغه نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په تصویري رسنیو کې هم پر مولانا طارق جمیل سختې نیوکې وشوې او ویل چې هغه ټولو پاکستانیانو او ټولو رسنیو ته دروغجن ویلي دي. قسم مولانا طارق جمیل وروسته بخښنه هم وغوښته، خو په ټولنیزو رسنیو کې پر هغه له دې امله نیوکې کېږي چې د لومړي وزیر او د پوځ مشر په صفاتونو نه مړېږي. اوس په دې لړ کې د پاکستان وتلی ماډل او سندرغاړی ایان علي هم د مولانا طارق جمیل ننګه کړې ده او هغه یې ډېر صفتونه کړي دي. ایان علي په ټویټر کې لیکلي دي چې مولانا طارق جمیل د خدای لخوا پاکستانیانو ته یوه نیابه ډالۍ ده، خو خلک یې په قدر نه پوهېږي. هغه وایي مولانا طارق جمیل چې هر څه وایي ښه وایي. ایان علي همداراز لیکي چې له طارق جمیل څخه یې د اسلام په اړه ډېر څه زده کړي دي. مولانا طارق جمیل نه یوازې دا چې په پاکستان کې یو جنجالي مولانا ګڼل کېږي بلکې د پښتنو په اړه هم هغه په ډېرو ویډیوګانو کې له سپکوي ډکې خبرې کړې دي. د یادولو وړ ده ایان علي هغه پاکستاني ماډله ده چې څو کاله مخکې د تورو پیسو په تور نیول شوې وه او تر ډېره وخته پورې بیا له رسنیو هم ورکه وه. هغې څه وخت په زندان کې هم تیر کړ، خو ویل کېږي چې له پاکستاني سیاستوال سره یې نږدې اړیکې وې، نو له همدې امله تر ډېره پورې په زندان کې پاتې نه شوه او د هغې دوسیه همداسې پسې بنده کړل شوه.